زه پښتون د پښتو غرشم نه یریږم نه نړیږم چې د علم. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ دوستانو. عبدالرحمن ارمان صاحب خواله راغلی یم بانډۍ ته. السلام علیکم عبدالرحمن ارمان صاحب. وعلیکم سلام. ستاسو ډیره مهرباني یاره، تاسو موږ له رالی او په وړکو شاعرانو پسې ګرځئ د پښتو ادب دپاره کار کوئ، نو ستاسو یو جهان مننه ستاسو. ډیره مهرباني عبدالرحمن ارمان صاحب. عبدالرحمن ارمان صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ یاره ژوند خو ښه روان دی ماشاءالله، ښه برابر تېرېږي. که خپل پیژانګلو را سره وکئ نو ډیره زیاته مننه به مو وي. زه خو مجاهد صاحب د میدان بانډۍ سره تعلق ساتم. عبدالرحمن مې نوم دی او شاعري د 2018 نه شاعري کومه. لکه تعلق مې ورسره مخکې نه دی، لکه د ورکوټوالي نه ورسره دغه لکه خوښه مې د شاعري ډېره، لکه شعرونه اورم د محمد ګل منصور صاحب هغه اورم، د دانش صاحب هغه اورم، د ډېرو شاعرانو زه شعرونه اورم. لکه شوق مې ورسره ډېر زیات و. اوس مې خپل هم خواري شروع کړله، ډېرې زیاتې غزلې نظمونه مې لیکلي دي. ارمان صاحب خپل کتاب مو کړی دی که نه؟ یاره داسې اراده مې ورته شته دی، خو لکه بعضې شاعرانو سره زه میلاو شوی یم، هغه وایي چې لکه ته په دې دومره ورکوټوالي کې کتاب مه چاپ کوه، چې ستا کله کتاب ټایم راغی تاسو به بیا کتاب چاپ کوئ. نو اوس هم ورته فلحال داسې اراده نشته دی، خو چې مخکې راتلونکي دغه ته به بیا کوشش کوو کیدای شي کتاب چاپ کوم انشاءالله. ښه جي. تاسو شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ زه خو شاعري د 2018 نه کوم، او لکه ما خو تاسو ته مخکې مې ویل چې لکه زه شعرونه لکه مخکې نه ګورم، شوق مې ورسره و، خو لکه ما شروع کړې 2018 نه ما شاعري شروع کړله. ښه جي. 2018 نه تاسو شاعري کوئ نو دا خو کم از کم 2 کاله شي، نو تاسو به ښې غزلې لیکلې وي، نو که دا مو را سره شریک کړه نو ډېره مننه به وي. نو زه به ستاسو سره یو غزل شریک کړم چې اوس خو اکثر پروت وي، اوس خو اکثر پروت وي او زما په زړه باندې یو غم پروت وي، اوس خو اکثر پروت وي زما په زړه باندې یو غم پروت وي. زمونږ دا بدقسمتي وګوره، زمونږ دا بدقسمتي وګوره، مونږ ته اکثر په جنازه کې بم پروت وي. ډېر ښه شعر دی، دا یو ځل بیا ووایه. زمونږ دا بدقسمتي وګوره، مونږ ته اکثر په جنازه کې بم پروت وي، خان خو به وخوري د هر څه سره، خان خو به وخوري د هر څه سره، غریب د لوږې نه نهر پروت وي. هی دا یو ځل بیا ووایه. خان خو به وخوري د هر څه سره، غریب د لوږې نه نهر پروت وي. او هغه د بل وطن مسافرو خوړلی، هغه د بل وطن مسافرو خوړلی، اوس چې راکور شي په بستر پروت وي. ډېر ښه. هغه د بنګ نشه کوي ځواني تباه کوي، هغه د بنګ نشه کوي ځواني تباه کوي، د چنار لاندې مازدیګر پروت وي. ډېر ښه. مننه جي. او چې حق ویلې په تمبو کې بندې، چې حق ویلې د تمبو کې بندې، هغه سړی په زولنو کې بند په بند پروت وي. ډېر ښه. وایي ژوند د مه تېرېږه څه خواږه خوره، ژوند د مه تېرېږه څه خواږه خوره، نسکمه شراب لرې که، نسکمه شراب لرې که، اوبه غواړم اوبه خوره، نسکمه شراب لرې که، اوبه غواړم اوبه خوره، سترګې درنه نه غواړم، سترګې درنه نه غواړم باڼه خوره، راغلی یم په دې تمه، راغلی یم په دې تمه، ملنګ یم څه ناڅه خوره. ډېر ښه شعر دی، دا یو ځل بیا ووایه. راغلی یم په دې تمه، ملنګ یم څه ناڅه خوره، چې د سره مې تېرېږي پروا نه کوي، چې د سره مې تېرېږي پروا نه کوي، داسې څو یاران خواږه خوره. ډېر ښه شعر دی. چې د سره مې تېرېږي پروا نه کوي، داسې څو یاران خواږه خوره، ایلې بس که لیونتوب پرېږده، لیونۍ بس که، لیونۍ بس که لیونتوب پرېږده، بس که مړه زړه خوره، ارمان یم څه خواږه خوره، نسکمه شراب لرې که، اوبه غواړم اوبه خوره. مننه عبدالرحمن ارمان صاحب، ډېر زړه پورې شاعري ماشاءالله. عبدالرحمن ارمان صاحب که یو بل غزل مو را سره شریک که نو ډېره مننه به مې وي، ځکه چې تنده مو نه ده ماته، د ډېر لرې نه راغلي یو. نو شعرونه به درته ووایم. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې کار په تعویضونو باندې نه کېږي، کار په تعویضونو باندې نه کېږي، یار په محلونو باندې نه کېږي، کار په تعویضونو باندې نه کېږي، یار په محلونو باندې نه کېږي، ژوند په بازارونو باندې نه کېږي، ژوند په بازارونو باندې نه کېږي، زار په افسوسونو باندې نه کېږي، زار په افسوسونو باندې نه کېږي، کار په څو څیزونو باندې نه کېږي،
او دا یو غزل دی چې ای چې ما وجني خپل قصور او خپل هجران مې وجني ای چې ما وجني خپل قصور او خپل هجران مې وجني ای خلکو راشئ تاسو وینئ مسلمان مې وجني ډېر ښه ای چې ما وجني خپل قصور او خپل هجران مې وجني ای خلکو راشئ تاسو وینئ مسلمان مې وجني او ای رقیبانو رانه غلي شئ درته سوال کومه رقیبانو رانه غلي شئ درته سوال کوم رقیبانو رانه غلي شئ درته سوال کومه ما د جانان په سر مړکۍ دا رقیبان مې وجني ډېر ښه چوپ څنګه پاتې شم پښتانه په وینو سره دي چوپ څنګه پاتې شم پښتانه په وینو سره دي چې حق وایم قسم دی په ماښام مې وجني ډېر ښه شعر دی دا یو ځل بیا ووایي چوپ څنګه پاتې شم پښتانه په وینو سره دي چې حق وایم قسم دی په ماښام مې وجني او د پردو څنګه ګیله وکم خلکه د پردو څنګه ګیله وکم خلکه ما چې مړکۍ خپل او خپلوان مې وجني هی هی ډېر ښه دی او چې حق وایي باچا خان دی زه په لاره یم چې حق وایي باچا خان دی زه په لاره یم راشئ د خپل وطن دا ظالمان مې وجني ډېر ښه شعر دی عبدالرحمن صاحب عبدالرحمن صاحب ډېره مننه ډېره زړه پورې شاعري ماشاءالله عبدالرحمن ارمان صاحب انشاءالله بیا به هم موږ ستاسو خواله راځو کوم چې داسې شاعران وي چې هغه زیات په میډیا نه راځي نو زموږ سره هم داسې سیسټم نشته خو بیا هم موږ خپل کوشش کوو چې د چا نه مو څه غزل څه وس کېږي د هغو څخه خواله ځو او غزل ترې ریکارډ کوو نو انشاءالله بیا به هم موږ ستا خواله راځو ډېره